زه د شعرونو نه مړ شوی یم، وجه یې دا ده چې زوړ شوی یم. زه د شعرونو نه مړ شوی یم، وجه یې دا ده چې زوړ شوی یم. یو لیونتوب زه شاعر کړی وم، ستاسو دعا ده اوس جوړ شوی یم. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازه خان یم او دغه شعرونه ډاکټر اسرار صاحب دي. راغلی یم کوز دیر ته او حیا سیری کې یو ملګرو یوه غونډه را جوړه کړې ده. دغه ځای کې به بېګا شعرونه هم اورو، خپل شعرونه به هم وایو، دغه شعرونه به ریکارډ کوم هم. اعظم بونیر دی را سره داغې بونیر د دنګو غرونو نه را روان شو، دې دنګو غرونو ته راغلو. مازدیګری دی دغه لمر په څو ساعتونو کې لاړ، پناه شو پناه کېږي. ګرانو ملګرو، عابد ملنګ را سره تر څنګ دی، غواړم چې د هغه نه خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړم، په خپله هم واورم او بیا له تاسو ملګرو سره د ویډیو له لارې شریک کړم او خوندونه ترې واخلئ. عابد ملنګه، په حیا سیری کې درته سلامونه کوم. سلامونه. ډیره زیاته مننه نیازک لاله، تاسو ته مونږ په حیا سیری کې هرکلی کوو او په خصوصي توګه باندې اعظم بونیري صاحب ته تاسو ته چې تاسو دومره د لرې نه رالی او زمونږ هسې په وړه غوندې وینا باندې تاسو ډېر غټ خلک کیږي او ډېره مننه چې تاسو مونږ له رالی او تاسو مونږ له مینه راکړه. ډېره مننه. ډېره مننه عابد ملنګه چې د پښتو لپاره کار شي که نه، نو زه وایم چې په دغه کې وینا ته ضرورت نشته دی. دغه ملګري به بې تپوسې ځي هغه ځګي ته چېرته چې د پښتو د ودې لپاره کار کیږي. نو راغلي و دغه ګاډي هم په دغې لارو باندې تېرېږي را تېرېږي او دا هواګان هم نن 15 دسمبر دی 2020 دی که نه، نو دا هواګان هم یخي دی او د خوړ غاړه هم ده. نو تاوده شعرونه راته ووایه چې مونږ دې خوندونه واخلو. صحیح ده جی، ډېره زیاته مننه. شعرونه به درته ووایم، خبرې نشم کولی چې سپېره ژوند له به زه هم څه امکان پیدا کړم. سپېره ژوند له به زه هم څه امکان پیدا کړم، چې ته د بل شوې زه به ځان له بل جانان پیدا کړم. او هله به دنګې دروازې کړم چې اوخان پیدا کړم. هله به دنګې دروازې کړم چې اوخان پیدا کړم، چې پیسې راشي زه به 200 یاران پیدا کړم. ډېر ښه دی یار. هله به دنګې دروازې کړم چې اوخان پیدا کړم، چې پیسې راشي زه به 200 یاران پیدا کړم. رب مننه چې فطرت مې د مذهب په شان دی، یو دې پښتون پیدا کړم بل دې مسلمان پیدا کړم. ډېر ښه شعر دی. رب مننه چې فطرت مې د مذهب په شان دی، یو دې پښتون پیدا کړم بل دې مسلمان پیدا کړم. نه زلیخه شته نه کنعان شته نه یوسف نه مصر، نه زلیخه شته نه کنعان شته نه یوسف نه مصر، زه به د یار حسن له څرنګه عنوان پیدا کړم. ډېر ښه دی یار. او که یې ساروان د تاسو ته ډالۍ چې که یې ساروان د پښتنو د لوی کاروان پیدا کړم، سره د ژبې اویزان پیدا کړم. ډېر ښه دی. او زما باغي هنر به ما ژوندی ساتي عابده، که چېرته ورک شوم زه به نوی یو داستان پیدا کړم. ډېر ښه دی. ډېر ښه. او څه شعرونه نور دي چې څنګه چې د دې نظام تادې کچه دي، داسې زما د یار وعدې کچه دي. ډېر ښه دی یار. څنګه چې د دې نظام تادې کچه دي، داسې زما د یار وعدې کچه دي. غم او خادي تر مطلبه محدود، رشتې د نن سبا تر دې کچه دي. څه د دې خلکو عبادت دریا، څه د دې خلکو عقیدې کچه دي. د مور علاج له به یې خرڅ کم خو څوک به یې وانخلي ګردې کچه دي. واه دا بیا ووایه. د مور علاج له به یې خرڅ کم خو څوک به یې وانخلي ګردې کچه دي. عابده مه وایه د زړه حالونه، د زمانې د راز پردې کچه دي. ډېر ښه دی. او څه شعرونه نور چې رانه پډکه خوله خندا د لباس چرته کیږي، دې زمانې ته مې د ستونزو احساس چرته کیږي. رانه پډکه خوله خندا د لباس چرته کیږي، دې زمانې ته مې د ستونزو احساس چرته کیږي. دلته رښتې د روایاتو په قدغن کې کیږي، رښتې د مینې د خلوص په اساس چرته کیږي. په خوشحالۍ کې د زړو ټوپکو زنګ وباسو، مونږ د خادۍ نه د خادۍ هغه ټول رنګ وباسو. په خوشحالۍ کې د زړو ټوپکو زنګ وباسو، مونږ د خادۍ نه د خادۍ هغه ټول رنګ وباسو. اروا مړه ساتونو خیر که ملنګان ښکارو، مونږ خو ځان له د دړۍ کاڼي نه غرنګ وباسو. اروا مړه ساتونو خیر که ملنګان ښکارو، مونږ خو ځان له د دړۍ کاڼي نه غرنګ وباسو. د پښتنو نه مې د مینې خیراتونه غوښته، راته جرګه شو ویل د کلي دا ملنګ وباسو. ولې تنها صاحب وایي د پښتنو نه مې د مینې خیراتونه غوښته، راته جرګه شو ویل د کلي دا ملنګ وباسو. بدبخته نه یو کله کله سیروزې له هم ځو، ناصحه کله د خپل زوړ رباب له تنګ وباسو. او د پښتنو د کومې سیمې نه اورنګ وباسو، د پښتنو د کومې سیمې نه مونږ جنګ وباسو. په لونګینو باندې مړ یم عابد ملنګه، څنګه د شعر نه مو ذکر د لونګ وباسو. وایي بس چې په نشه او که په دم وشي، ماله دې زما د غم څه غم وشي. ورک یارانې د خودپرستو شه، څومره ښې ناښې په بنیادم وشي. شعرونه دي چې رنګیني مې له بشره د جانان ځي، قبر نه وي ښه د هر حسن دوران ځي. زما ټول
یاران په ښکلو داسې مړه دي لکه څنګه چې خوږه پسې میږیان ځي. ډېر ښه دی. زما ټول یاران په ښکلو داسې مړه دي لکه څنګه چې خوږه پسې میږیان ځي. او چې مین شوم نو په دې راز باندې پوه شوم چې سودا د زړونو ټوله په تاوان ځي. بې ارزښته یم د ژوند په هره لاره زما سر هم د ټیپرو نه ارزان ځي. ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه. بې ارزښته یم د ژوند په هره لاره زما سر هم د ټیپرو نه ارزان ځي. ستا د دوو سترګو لیدیو نصیب نه شو په ارمان ستا د کوڅې نابید جان ځي. محروم چې دې د ساز د ژوندانه پیدا کول خالقه بیا دې ولې پښتانه پیدا کول. زمونږ په یو کېدو باندې د هیچ چا سلا نه وه حالاتو امکانات د بیلتانه پیدا کول. او څه شعرونه نور دي چې د خلوص ډک زړه مې په هغه چا باور کوي څوک چې زما سره سلوک د زناور کوي. د خلوص ډک زړه مې په هغه چا باور کوي څوک چې زما سره سلوک د زناور کوي. او اعظم صاحب یو څو یاران دي چې احساس د خپلولۍ را کوي. یو څو یاران دي چې احسان په ما د غر کوي. افسوس هغه خلک هم ځان په پښتنو کې شماري څوک چې تضاد مې د کابل او پېښور کوي. او ما چې د سر په تاوان چاله روایات ساتلي هغوی زما خلاف په ما پسې لښکر کوي. مجاهد خزان صاحب ته شعر ډالۍ چې ما چې د سر په تاوان چاله روایات ساتلي هغوی زما خلاف په ما پسې لښکر کوي. او زه پکې ویښ یم او شپې لکه د کال اوږدې وي ستا د تلو ذکر راته بیا دسمبر کوي. عبیده ما چې مرتب کړه د امکان فلاره همهغه خلک اوس سودا زما د سر کوي. ډېر ښه دی. او داسې شعرونه چې څنګه چې د ژمي مازدیګر اوړي یاران له ژبې دومره زر اوړي. څنګه چې د ژمي مازدیګر اوړي یاران له ژبې دومره زر اوړي او پردي غمونه زما در له راوړي زما احساس چېرته په شر اوړي. او د یو شعر بخښنه چې چېرته انسان سره ونه لګېدو خو زړه مې ځي چېرته په خر اوړي. چېرته انسان سره ونه لګېدو خو زړه مې ځي چېرته په خر اوړي. یو کبرجن مې په اعصابو خور دی والله که بل خوا مې نظر اوړي. په ننګرهار کې مین شوی یم اوښکې مې زیار په خیبر اوړي. عبید بستا په کوڅه مړ تېروي کټ به یې ستا د کور په ور اوړي. بس او څه شعرونه نور چې په خپل ځان ناکامه ستم هغسې کوو په خپلو شهیدانو ماتم هغسې کوو. په خپل ځان له ناکامه ستم هغسې کوو په خپلو شهیدانو ماتم هغسې کوو. او د ولس ته اوس هم د بقا سندرې وایو لا ذکر د کتاب او قلم هغسې کوو. او د ولس ته اوس هم د بقا سندرې وایو لا ذکر د کتاب او قلم هغسې کوو. مونږ اوس هم ښه وړیا اجتماعي منافقان یو په سپینه ناروا چې قسم هغسې کوو. او طبیب له حله درومو چې اثر یې قوي نشي طبیب له حله درومو چې اثر یې قوي نشي یقین په تعویذونو او دم هغسې کوو. او هم هغسې د مینې کاروبار کې تاوان یو ګیلې د خپل رقیب او صنم هغسې کوو. عبید تنهایي مو انتها ته رسېدلې ارمان د هغه یو بنیادم هغسې کوو. او څه شعرونه نور چې ژوند بلا ګران شي د پیغور دننه پښتنې خوند کوي په کور دننه. دا خاموشي چې مې په مخ وره ده دا خاموشي مې کوي شور دننه. او ښکلو ډال کړي وي په سپینو سیرو ښکلو زړونه وي تک تور دننه. هله به غم زمان الله سخلي چې ورپناه مې کړي په ګور دننه. څومره ویجاړ دی عبید جان ملنګه که چا مې وکتو انځور دننه. ډېره مننه عبید ملنګه خوشحاله اوسې ژوندي اوسې چې دغه مازدیګر دې راته په شعرونو باندې رنګین کړ. ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ هم یو جهان مننه خوشحاله اوسئ. ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو عبید ملنګ د خوړ په غاړه په دغه بوټو کې دغه شولوی ده په دغه کې مو واورېدو د هغه د شعرونو د بم خوندونه اغوستې وي. او مازدیګر شه دغه ماښام دی څو ساعتونه پس دغه اذانونه به هم شروع کېږي. نو غواړو چې دغه ملګري سره هغه ځای ته لاړ شو چېرته چې دغه پروګرام را جوړ شوی دی. د خپل ملګري د تګ پورې خپل ملګري نازه خان له ورکې اجازت چې هر ځای الله محات ساته آباد ساته د لوی الله په امان. هغه غزلې وایي خدای دې لیونی که اعمال دې زما ده شیشې د شیشې شاته عبید ملنګ عبید اره کنه نه دا به کې څه ډرامه نه کړي کنه ما کنه تا کار نه بند کړه شی بند کړه دا چا موبایل بند کړي شی روان دی بچ روکا ما پاسا روکا ورته بیا ورسته کې څه کو